او د رستي اسیم څلور رکعاته چې تونه یو شانتي دي. نو نیت یې داسې دی ښه نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه څلور رکعاته سنت مؤکد مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر. صحیح شو. څنګه چې دا نیت تاسو تړلو امام سره چې کله دوه رکعاته تاسو کوئ دې نه بعد چې کوم څلور رکعاته دي همداسې نیت دی ښه د دغې څلور رکعاتو نیت هم بیا واورئ. د جمعې تذکره په ټولو رکعتونو کې کوئ ښه بیا واورئ دا څلور رکعتو نیت مې وکړو یا نیت تړم د زړه د اخلاصه څلور رکعاته سنت مؤکد مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په کوم الله اکبر. بیا دوه رکعاته امام سره دي فرض این نیت داسې نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه دوه رکعاته فرض مونځ کوم په د حاضر وخت د جمعې خاص د الله پاک دپاره په دې حاضر امام پسې محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر. اخره کې چې کوم دوه رکعاته دي دې ته سنت غیر مؤکده وایي ښه سنت غیر مؤکده مو ته وایي سنت زویده مو ته ویل کېږي. د دې نیت په داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه دوه رکعاته سنت غیر مؤکده مونځ کوم په د حاضر وخت جمعې خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر. صحیح شو. دا ټولو رکعتونو نیتو دا مې درته وویل دی زده کوئ او بیا هم درته وایم ګورې جمعې په ورځ باندې 12 رکعته دي 12 په 12 رکعتونه ډک دي یعنې ټولو کې به صورت ویل کېږي کلهو به پکې ویل کېږي. صحیح شوه. کوشش وکئ ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ ډېره شیر کړئ چې چاته دا نیت نه ورځي چې هغې دا نیتونه زده کړي ښه. الله مو خوشحاله باد ولره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د شیخانو غوندې نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو هلته ته امام رکعت هم وکړي دی غوږونه راکاږي بیخ دې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه د غوږونه رانیولي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی او څلور رکعاته او څلور رکعاته او څلور رکعاته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اخته یو بوډا مې چې ژوندی پرې نښوی د دوی د لاسه لاسه تنګ په دې قهر اخته خو پوه نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی کړی علم وې ایس تکلیف به درته نه درته ایماني یم زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم الحمدلله ثم الحمدلله د خدای لاک لاک شکرونه دي په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی